ए बच्चे यो 50 रुपये के जरा रख ले कर मेरा से मेरा रोटा नहीं रख पड़ ले حاجی ها در کوم دله او دا والی روکه अल्लाह देता खुशी लगी یاره دا سړی ما چېرته لیدلی پته نه لګي چې په کوم ځای کې مې لیدلی او څه اشنا اشنا راته ښکاري دا کس څوک و څه کار مارله راغلی و یاره دي دا خو هېڅ کار نه و خو دا خو د عمران هغه پلار دی زموږ سره چې به یې دفتر کې سوپرویزر صاحب دی خو ګوره د عمران دومره ظالم دی چې دی د خپل کور نه هم راایستی دی او دا غریب څه کار مار نشي کوی ځان له خیر راغونډي او خېټې له څه پیدا کي ها 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 زه ټیک شو زه ها ټیک شو هلک عمرانه زموږ د کپنۍ یو الاونس جاري کړلی چې د چا مور او پلار ژوندي یا په دې دواړو کې یو هم ژوندي نو هغه ته مونږ 15,000 روپۍ الاونس ورکړو نو که ستاسو وکړي نو ما ته سره ووایه ها سر ماشاءالله دا خو ډېره ښه پالیسي ده او زما پلارو الحمدلله زما پلار خو ژوندی دی صحیح ده سبا به بیا مونږ ویریفیکیشن له درځو په 3 بجې باندې چې تاسو او ستاسو والد صاحب د بیا په کور کې یې او د خپل والد صاحب کاغذونه او شناختی کارت بیا تیار کړي دی صحیح ده سر ډېره مهرباني صحیح شو دا خو یاره ډېره ښه پالیسي ده او رښتیا ما خو خپل پلار د کوره هم ایستل دی نو هغه به زه اوس کوم ځای ګورم ولکه مهرانه زما نه مې پلار چېرته بېدرکه شوی دی نو تا خو به چېرته به یې لار نه لیدلی هلکه تا ته یې څنګه خپل پلار رایاد شو تا خو خپل پلار د کور نه ایستی و خدای به زه خیر دی کته هغه تنور چې دی که نه هلته کې ناست وي کیدای شي هلته کې ته میلاو شي ورشه هلته کې وګوره ها ټیک شو د کیسو ټایم را سره نشته دی دا یې لاړم پسې داجي ته کوم ځای وې زه خو په تا پسې ډېر زیات وګرځېدم خو راځه راپاسه چې زه کور ته لرکه زمانه تا خو زه د کوره راوباسلې یم خو دې څه ضرورت راغی چې ته اوس ما ته کور ته راځه داجي ته خو ما په خپل د کوره ایستل وې خو ما ډېره غټه ګناه کړله داجي زه اوس تا بس په خپله راغلی یم تا کور ته بوځم داجي ما معاف کړه داجي راځه راځه ته راځه حاجی ها السلام علیکم وعلیکم السلام کې عمرانه څنګه والد صاحب دې په اسانه باندې را پیدا کو را دې وستو کور ته څه مطلب صاحبه ستا په دې خبره خو زه پوه نه شوم والد صاحب خو زما سره په کور کې زما سره ډېر زیات خوشحاله دی عمرانه زما د وړکې مه رغوه او ما چې د الاونس دا خبرې کولې دا خو ما ستا سره څه ټوکې کولې ما ویل چې ته صرف د خپل پلار کور ته راولې سر نوره زما بېزتي مه کوه زما پلار زما سره پاتې کېږي او ښه خوشحاله دی خو ولې سر تاسو د الاونس دا خبره ګپ لګو هلکه ستا سره د الاونس غم شته او د خپل پلار هم د سره نشته دې پلار به ستا سره څومره تکلیفونه برداشت کړي او دومره پرورش یې ستا کړلی تېره لوی کړې او دې ته اوس د کور نه ایستې و لږ د خدای نه ویرېږه مړه دا تا ولې ډېر غټ زیاتې کړلی یاره جي زما نه ډېره زیاته عظیمه غلطي شوې ده او زه بیا چېرته د خپل پلار د کوره ونه باسم او دې به زما سره ټول عمر په کور کې زه عمرانه چې ته د خپلې غلطۍ احساس وشو او ته غم مه کوه څه د والي صاحب خرچې دپاره به 15-20 هزار روپۍ زه رالېږم خو ټول صرف خیال ساته